کندهار کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې یو طالب قمندان ووژل شو. کندهار کې ځایي سرچینې وایي چې نن سهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند خورواک سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله یو طالب قمندان وژل شوی دی. باوري سرچینو یکشنبه د غبرګولي پر 22مه له 800 ورځپاڼې سره شریکه کړه چې په چاودنه کې د البدر قل اردو د سرحدي نیوا قمندان محمد اکبر وژل شوی او 2 نور طالبان ټپیان شوي دي. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د ویلو ده چې په دغه ولایت کې پر طالبانو بریدونه د ازادۍ جبهې یا د مقاومت جبهې لخوا ترسره کیږي. بلخوا انس حقانی وایي د هیواد آبادی او سوکالي د افغانانو په یووالي کې ده. د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي انس حقانی ویلي چې سلیقوي تفاوتونه نه باید د افغانانو ترمنځ د نږدېوالي مخه ونیسي. حقانی له شاه حسین مرتضوي سره لیدنه کې ویلي چې د افغانستان آبادی ازادي او سوکالي د افغانانو په ورورولۍ او یووالي کې نغښتې ده. نو د ټولو افغانانو ته پکار ده چې د یو او بل سره په ورورولي او صداقت افغانستان آبادی او سوکالي ته ورسوي. حقانی زیاته کړې ده چې په دې برخه کې به له هیڅ راز هڅو مخه ونه ګرځوي. په ورته وخت کې مرتضوي هم پر خپل ټویټر د یادې لیدنې په اړه ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او نننی نسل نه باید جګړې او ناخوالې راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدي. نو د همدې لپاره اوسنی نسل باید په راتلونکي تمرکز وکړي څو راتلونکي نسلونه په امن او ورورولۍ کې ژوند وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.